خان استاد سره دې څونه موده مجلس کړی دی په یو ځای؟ یاره الله دې وله جنتونه ورکړي چې هغه به ویل چې ما سره دی ګرځي نو بس زه خوشحاله یم. والله به چې ورځ یې راپسې راغلو هغه و ګلاب شیر په دې دره کې زه تیتنشاه غوښتی وم موږ سره درې ته لاړ شه. ما ورته یار زما واز کار پرېښی دی والله نه شم کولی او دغه وخت کې زما واز کار نه کولو چاره به یې کوله. ویل مړ هسې لاړ شه خو چې خلکو ته مې غاړه ایښې ده لاړم ورسره بس په هغه شپه باندې قدرتي کار و ګرمي وه بس خوله را باندې هغه اواز مې کولو شو. ډېره موده مې مجلس نه و کړی خو مجلس مې وکړو او ډېر ښه و بس زما باجه یې ایساره کړه چې راغلو پېښور ته ما سره به ما ورته پلار مې دلته زما ډله ده چې کتوت کې زموږ بلخانه وه زه بس پلار ته زه ووایم دا خبرې مې کولې چې پلار مې راوختو بالا ماڼۍ ډېرې ته 4 کټه و 4 کسان ملګري وو مونږ بس پلار مې ورته ما ته ویل دا لکه باجه راواله چې ځو که نه د ورته ویل کښېنه د دې ډېر ګپ و پلار مې ورسره ډېره موده دوکړه غږولې وه ویل دی نه شي بوتلی مړه ویل ولې ویل دی به مړه ما سره یې بس دا زوی دی ما نه یې مه جدا کړو هغه ورته زما پې ډله خرابېږي پلار مې ورته سره ډېر ګپ یې و که نه ویل مړه ډله ما ته پرېږده په دی به ما سره یې بس والله ده سره شوم چې ده سره شوم نو مړه تقریبا پکې هله چا خبره واده مې وشو بچي مې شو 12 کاله مې تېر کړه ورسره 12 کاله بعد بیا دغه ډله مې ورسره دغه شو فیل شو بیا مرګ له ورغلمه جنازه مې وکړه خدای دې وبخي ډېر ګرځېدلي دا وزیرستان دیر حسین خان علاقه دا سوات دا صوابی کې داسې کلی نشته چې موږ به پکې نه او په دغه وخت کې مشهور مجلسي میر احمد شاه د صوابی هغه وخت کې هغه مو او شیر افګن استاد موسیقار و باجه ریډیو کې بند و آزاده شوه هغه موږ سره ډېره کې به ورسره او ملنګې ماما مې طبله یې غږوله محمد الله ماسټر چې دی باجه غږوله هغه مې د پلار تربور و او زه به وم احمدې به 2 باجې او یو طبله او یو احمدې هغه وخت کې ربابونه نه وو رباب و خو کچابه راوست و ریډیو سټیشن کې محمد ضمیر استاد هغه رباب غږولو نور داسې ربابیان نه وو د میدان او باغیرم چې و ځان له یو ربابي و ځان له به خپل رباب سره مجلس کولو ډېر ښکلی سړی و ډېر ښکلې ګانې یې کړې ده خپل وخت کې بیا د هغې نه بعد دا لوګ ورسو پروګرام به و لوګ ورسه هغې له به تلو دغه ته پینډۍ ته مجلس له به تلو ګلاب شیر زه بیا موږ سره ګلاب شیر هم شو ګلاب شیر هم ساز نه غږولو احمد خان و بیا د هغې نه بعد مجلس چې دی بس عمر تېرېده په دې کې 12 کاله تېر شو احمد خان سره بیا 12 کاله تېر شو او 12 کاله سره وګرځېدو نه نه هغه خو زما ځان له خپله ډېره هغه بیا زموږ خپله ډېره وه هغه بیا دا مونږ او محمود دي دا د احمد خان د وخت خبره درته کومه چې ډېر یو نر سړی و غیرتي سړی و او ننګ به یې در باندې کولو اورېدو به یې په سر او دا وه چې خبرو کولو والا سړی و
یو قسم له مشر وم او اصل نه پښتون و. خپل پټی خپل جایداد زامن مامن بیوي او زامن شته دغه یو زوی دی نواب خان زامن خو نور هم ډیر دي یو په پی ټي وي کې و که نه ستا او د احمد خان استاد په یو ځای چې ته په ریډیو کې یا په ټي وي کې مجلس کړی دی شته که نه د سره زما یو کیسه ده د شیربانو یوسف خان یو مې ورسره شاربېته ده راشه وګوره دلبره شکور دی که نه دی او یو مې ورسره دا ده چې شاباسې بیدار شه خوږې وباسه د ځانه افرین دی کانه دا مې شریکه ورسره شته د مولا احمد خان دغه خو چې دی دغه هم ویلي وه دا چې اوس ووایي متولي استاد که نه یوسف خان کیسه نه دا چاربیته چې تا یاده که نه دا هغه نه ده وی د احمد خان وی نه دا چاربیته اوس تا کومه یاده که راشه وګوره راشه دلبر وګوره دلبره متولي او شیرین او موږ شیرین سره په ریډیو کې شته او موږ هم بیلې د یو دی ته واوره روباسه شته ورسره او د ډېر وخت خبرې دي دغه وخت و متولي بابا سره دې په یو ځای مجلس کړی دی او ډله مې وه ورسره په هغه وخت کې خو ټیپونه نه وو که نه زه شیرین ماما متولي دا زموږ ډله وه بیا را سره د شمي ډله شوه شمې د اکرپوري اکرپوري او میرا کاکا دا سره به یې ریکارډ وي میرا د پړانګو د پړانګو میر محمد میرا نه هغه را سره ډله وه ډېره ښې ګاتې وې را سره چې ته دنګې مولا سره په میدان دنګه مولا را سره میلاو شوی دی ټیپونه نه وو په هغه زمانه کې او دې دره کې را سره ډېر بوستخیلو کې را سره یې مجلس کړی دی دا په شکل شبات څنګه سړی و دنګې مولا دا لوړ دنګ او نری نه شي کولی لکه غشی او پټکۍ به یې په سر و او د ډېرې زمانې سړی و نور محمد مولا نور محمد او نور محمد نامه په دنګې مولا په دنګه مولا مشهور و سلطان محمد یې زوی و سلطان محمد را سره ډله و دنګې مولا له خو ساز نه ورتلو که نه باجی غږوله که نه باجی غږوله غاړه کې به یې وه که نه او سلطان محمد هم باجه غږوله دا را سره ډله و او دا دغه چې دی دا څه وي ورته دا سیدمیر استاد سیدمیر دا چې مړ شو او دی دغه دوه ځایونو ته را سره تللی دی بس یو دی پیرپايي ته او یو دی بوړې ته دا دوه ځایونه یې سره سیدمیر والي دي خو دا وه چې ډېر خوږ سړی و خوږ و اواز یې ډک و خوږ و مجلس ورڅخه ښه یاد و او ښې کیسې به یې ویلې دغه وخت کې ټولې بدلې وې که نه زمانه داسې وه د بدلو وه غزل مزل خو نه وه ما به لا غزل ویلو او دی غزل نه ویلو دی به بس دا لکه د لوبې مثال غزل به یې ویلو پوه شې ګلخانې ښه ګلخانې به اردو م ویله پښتو به یې ویله زه عمر د دې مټی علاقې دا دی بیا ملیشي کې خو نه وبرتي شوی هو که نه ملیشي ته حاجي صاحب ګلخانې تا سره اکثر زمونږ دې کلي ته راتلو ګلخانې چې و بچې د ټول عمر د حبیب نور او عظمت سره تېر کړی بس یو ورځ ما سره پروګرام له لاړو ول د خولې نه دا ووته چې والله یار مجلس خو تا سره خوند کوي چې تا سره سړی ګرځي ما به ورته ما ته بیا دغه ویلي میتر بیا راته ویل چواړی میتر ما به ورته د مینې د دغه ویل د انګرېزانو جمادار د انګرېزانو کې دا جماداران دي هغه سپینې که نه چواړیان ډېر به یې وخندېده بس به چې میدان کې ودرېدو نو ډېر ښه مجلس به یې بولو اواز یې خپسه غوندې و خوږ ډېر و نو اردو به یې ډېره ویله رستم سره په یو ځای دغه کړی دی او یو ځل مې کړی دلته ریپابو کې رستم سره سپین ګل نامه یې وه ژوندی دی او که مړ دی سپین ګل ریپابو
هغه د دې رستم او د دې بیبي نور د یار و نو هغې کې واده و نو رستم یې راوستی و رستم چې کله مجلس نه کولو نو زمونږ ډېرې ته راوختو بالا ماڼۍ کې او سلام یې واچو لږ کچا خو له برېتې نو نو مونږ ورته د تا نه کشر عمر کې ډېره زما د بچي په ځای او زما بچي و هغه وخت وی زه تاسو ونه پېژندم نو محمد الله ماسټر ورته نه وی زه د ظفرګل زوی یم که نه ظفرګل شاعر وی زه یې زوی یم او مجلس یادوم وی باچا یې راواخېسته محمد الله چې ورباندې یو داسې څه یې پرې وویل نو اواز یې چل نه ورتلو محمد الله ورته یو دوه میاشتې خواري وکړه درې میاشتې بیا راشه بیا به سره مونږ طریقه وښیو نو لاړو هلک و بیا چې څه موده رانغلو بیا مجلسي ته جوړو د پلار څیزونه به یې ویل خو خوږ ډېر و او که نه د هغه خپل یو انداز و او خالق هم و نو ما سره دغه واده کې یو ځای شو نو ده به مجلس په ناستې کولو په بالغ به ناست و او په ناستې به تاوېدو کله به یې داسې خوله کړه کله به داسې راته وشو داسې به یې خوله کړه کله به داسې راته وشو داسې به یې خوله کړه او کیسې به یې ویلې خو څه زبردست اواز خدای ورکړی و رستم دروغ به ونه وایم شریف ولې دا ما لیدلي که نه په دا شپه باندې چې او دا رستم دی هلکه ته خو چې هلک وي مونږ له راغلی وي دا بیا مجلس کوم دی یاد کړو والله بس مخه راته میلاو شوه نو نو کیسې به یې ویلې خو ډېر ښه و اواز یې مروغ و ډک و ډک اواز و نو یو پنجه پیله پنجه ده وکړه نه او دویمه ما وکړه درېیمې ته بیا دی کېناستو زه ترې روان شوم په شپه بیا تېره د اوړي په اوبو کې د خاص په روډ باندې پروګرام و سپین ګل الله دې اوس وبخښي که ژوندی وي الله دې ژوندی لري سپین ګل نامه وه چې هغه به دا مجلسیان جنګولو او دغه مې لیدلی و دشمنه کې مړو والله دغسې مو واورېدم موږ خو څه داسې خاص له الله که خبر و او وایي رستم یې وویشتو دشمنه کې نو ما خو داسې اورېدلي چې که نه څه د ښځې مینې پسې راوتلي ښځه الله دې وبخښي ورته چې دی و د کوم ځای چولي د چولي و دا د اصحاب بابا روډ باندې او د چولي و دا دغه یې ورور دغه زوی دی که نه دا محبت یې زوی دی رباب غږوي او مجلس هم کوي او مجلس به اول کول اوس نه کوي اوس صرف رباب غږوي زما خیال دی چې چا سره دی او د کوواټ هغه هلک سره مشهور یو ځل یې د رامداد و نو دلته یو ډېره وه دې هم هلته موجود و نو ما پې یو دغه کړی و یو چاربیت نه چې خو یې ویلې وه دا اواز یې ویلې خو ډېر به یې نه کولو ولې چې بس خالي رباب به یې غږولو د باغیرم خو اورېرونه شته که نه باغیرم دوی خو نشته چې مجلس ته راوتلی دی د باغیرم زامن مجلس نه کوي دغه یو ورور یې رحیم چې هغه ما سره رباب غږولو څه شل پنځه ویشت کاله یې ما سره ورور رحیم نامه وه رباب غږولی دا تې کشر و دا کشر و کرانه وړی زړه اشنا نه وی دومره غمونه به په ما نه وی شاعریم به اشنا مجلس هم کولو نه 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 رحیم شعرونه به یې لیکل نه ته وی رباب پې والو که رباب به یې غږولو خو کله کله داسې چې سور کې به راسره به یې ټپې کولې بدل یې ټپې ني دا به یې راسره کولې ډېر خوږ و خو مجلس یې نه کولو بس صرف رباب یې غږولو او په دغه زمانه کې امان الله نامه و هغه هم رباب غږولو ډېر ښه رباب یې غږولو خو باغیرم د غزلو بادشاه و ولې چې دی خاطر او دی د یو حجرې خلک خاطر شاعر نه مصري خان دی د یو حجرې خلکو د خیبر نو دغه خبرې وي دغه وي بس ګلخانې غریب هم رانه مړ شو ستا په نوم یو بل شریک و احمد ګل ثاني موږ سره په ریډیو کې مجلس ته او د رزړو ده سره چې ته په یو ځای مجلس کړی نه
ریډیو کې به پروګرام و ها د ده خپل لمبر و زموږ به خپل و ها میدان کې هم نه دی کړی اواز کې داسې څه ډېر خوږوالی نه نه هغه دومره نه و شوقیه و که نه شوقیه و شوقیه او بل یو دولې د چارته دی ولی محمد دولې دولې و خو هغه د بالا ماڼۍ کې اوسېده او دولې کاکا ریډیو کې مجلس شته او دی به د دنګې مولا سره وکړه دنګه مولا سره ما ته چا وی چې دا دنګې مولا ډولې میرا او دا د میر احمد استاد مسیح خبره کوله وایي چې یو کړیمارو د دې اکرپوري یو دینو چاچاو دینو بابا دینو بابا او او ا د کوم ځای هغه دغه کې و د نوټي دغه نه ده دا کچماله کچماله کې اوسېدو لاوری کې دننه کچماله ده دینو بابا ډېر ښکلې طبله غږولې هغه به ځان سره سپیر طبلې هم ګرځولې چې شنولی به اکثر نو بس دا وه چې تکړه ځواني وه که نه بیا خو ما سره چې یو ځای شو نو بیا بوډا و بوډا و ما سره یو ځل جمپ ته تللی و خلکو ورپورې خندا کوله شینوارو که نه چې دا خو سپین برید دی او سپین سر دی او یا به څوک یې خو داسې دوکړی وغږوله چې خلکو یو قسم حد وکړو دا د جعفر استاد خبره وختي وکړه دا د اولمیر استاد تره و که نه کلانټ به یې غږولو او جعفر بابا خیال محمد سره چې کنالټ غږولو دا یو جعفر خو پخوا په دې ککوړو کې چې کلانټ غږولی دی هماغه دی که نه دا خو د اولمیر تره و که نه هو که نه نو ها دا بیا خو د مو سره چې ګرځېدو بیا خو دی پوخ عمر بوډا و خو ډېر ښکلی استاد سړی و الله دې وبخي ډېر د دې بختیار استاد یو ورور تاجی و که نه او بل دا پلار یې دینو چاچا و دینو بابا دینو بابا بل هغه بیل دینو د بختیار پلار بل دین محمد که نه او دا د مټۍ و دا سوخا بابا او د دغه دی په کور کې هم دا شی ختم شو دې کې هم ختم شو شته کشران یې شته دوکړې غږی که څه غږی که نه هغه نمسي دي او یعنې نور ټول ختم شو ستا په کور کې څه پوزیشن دی زما کور کې دغه پوزیشن دی چې دغه یو زویم ګانه کوي او یو جانزیب کوي دا دوه زامن هم کوي او چې کوم مې ښځوي او زما غوندې اواز یې د هغه نه کوي نو نصیب ګله هغه نه کوي ډېرې وسې مې پرې وکړې جانزیب رباب غږوي اوس مې لږ رضا کړی مې یو دوه ریکارډ ته کوم دغه بالکل ستا په شان داسې دا غزلې ویلې که نه څه د هجر توره شپه ده هسې نه چې لیونی شم بالکل ستا په شان او داسې ویلې دي چې ته به وایې دا لکه قسم اواز دی خو نه وایي او یادداشت ورته ډېر یاد دی زما خو یو غزل ته نه خطا نه دی ما ته کله کله وایي را سره ناست دي زه ورته یم بچې یو دوه ریکارډ نه کوم نه لالا کارټونه نه کوم چا ته وکړم بس دغه لږ داسې دماغ هم لږ دغه دی که نه بس په بله اړخ رانه واوړي غوسه شي بیا رضا یې کړمه نو اوس څه پوزیشن دی اوس خو باجه ماجه غږولی شي باجه غږوم خو دا لاس مې دی دا د پکي دی که نه دا پکې پې نه وي د باجې دا چال نه کوي نو دې غږولو سره دی به داسې مانه وخوېږي چې پکې وم داسې وخوېږي رانه که نه دلته دا ګوتې چې دي دا هم بیا کار ورسره پرېږدي او نور باجه غږوم کې چې کښېنم غږوم ځان سره خو زه خو سورونه چېړم که نه یو خو هغه باجې نه غږوم لکه نن سبا چې خلک غږوي زما خو د سورونه چېړمه د راګنی سورونه چېړمه شاګردان دي څوک څوک دي شاګردان مې والله ډېر دي کچکول مې شاګرد و هغه مړ شو الله دې وبخښي د شوبا ګجر رفیق علم مې شاګرد دی او دغه د آصف مې شاګرد دی هغه پېژنې که نه هغه مې شاګرد دی د هغه ورور مې شاګرد دی اوس یو هلک راوتی دی ډېر سالم اواز یې دی ډېر خوږ اواز دی او شوقي دی دغه نامیده ده دا د راجا دې سره څه دغه نامه رانه هېره شوه دی که د دې کړوو دی دې اړخ د کرهپور ته چې ځې لا روډ بیل شوی دی که نه
د دې ارشادي ها. ډېر خوږ اواز دی هغه اوس راته دغه شاګردېږي بله ورځ ظاهر ډېره کې ناست وم هغه ته یې ویل خدای دپاره که چې زه د ده شاګرد شم ما ویل لکه زه اوس ښودنې نه پاتې یم زما زړه ستړی کېږي نه شم ښودلی درته ویلیس راته مه ښایه خو خالي چې استاد مې چې خلکو ته یې چې د احمد ګل شاګرد یم نو دغه اتوار تېر شو نو هغې نه وروسته به ویل درته شاګردي دغه پېښ کوم استاد خبرې خو د ډېرې وکړي خو تا سره دا خلک ډېره مینه کوي ډېره ډېره نو چې دا تا سره کوم خلک مینه کوي مالي مرسته هم در سره کوي نو هغوی ته څه وایې هغې خو زه ډېره شکریه ادا کومه چې پروردګار دې ورسره ښه وکړي چې ما یاد کړي او ما سره ښېګړه وکړي ما سره امداد وکړي ډېر ښه پښتانه دي ډېر را سره کوي دا نه خو هر سړی تر خپله وسه پړ دی که نه ګینې زما خو خلک ډېر قدر کوي بل دا ده که بازار کې روان یم سلامونه دي او ستړي مشي دي او بوټوان دي او موبایل دي او ورو ورو چا نه ګرځېدی نه شم که هر بازار کې ګرځم که کلو کې ګرځم بله ورځ د دغه واده و د راشد یو څو ورځې وشوې راشد واده وکړو راشد اوس واده وکړو مونږ ته یې نه دي ویلي ګوره ها نو هغه لاړو جنډو بکو ته دې د جنډو بکو دی که نه لاړو بچی د لوی شو هغه واده مټین کړو مردان والا خلک یې راغوښتي وو خو چاته یې ویلي نو صرف په موبایل باندې دا ویلي وو چې که زه یې پېژنم او که نه پېژنم دا خلک د زما واده له راشي حاضري دي وکړي جنډو بکو ته دې دا د راشي اختر نه پس و او دا وروسته اوس اختر نه وروسته تقریبا کېږي به داسې 15-20 ورځې به کېږي 15 ورځې او دا نو لاړو بس هغه شپه ماټین کړه ماسټر علي حیدر هم راغلی و هغه هم پکې څه وویلې یو د منور نسي و هغې څه وویلې یو بله لږ و هغه څه یو بل و او بس موږ ناست وو خالي اورېدم او تا پکې څه ونه وي نه زما خو بس ټوله دنیا قدر کولو چا دخي مهلس هغې کولو پټوان ما له خلکو ویسته لکه دې نامې پورې ته د الله دې فضل پورې که نه ما ته چا دا نه دي هغې ویل چې بس دا غریب خو اوس په امسا ګرځي که نه نور چا راته د مهلس نه دي ویلي نور هغې سره زما د دنیا ریکارډینګ دی حاجي صاحب تا ته خو پته ده چې هر چا سره زما ریکارډینګ دی په موبایل کې لیست دی چې راځي او اورئ خلاصېږي نه نو ماسټر مهلس وکړو د منور دا نسو وکړو او دا او دوه درېو کسانو نور وکړو بس بیا پروګرام ختم شو په هغه شپه باندې حاجي صاحب باران ډېر و شپه د اتوار به هم ډېر غټ باران سعودي کې وکړه په دغه ورځو تاسو بار وایي خو ویلي وو په موبایل زه به سره راشد له مبارکي ورکړو ګینې په دې ویډیو کې به ورته وچې مبارک دې کې ورته ووایه بس مبارکي خو مونږ ورکړې ده ستا د طرفه چې سوی ورته مبارکي ورکوو استاد ډېره مننه ښه او دا مېلمه راغلی دی که نه تاسو نامه جي مکرم خان حاجي صاحب راغلی دی د سپین خاک نه او دا د احمدګل استاد پتنګ دی او چې ورته پته ولګېده چې استاد په ډاک بیسود کې دی دلته ملاقات ته راغلو نو بس زمونږ دا یو څو لازي دي دا باسې ځان دپاره محفوظ یې کړو که نه داسې موقع بیا په ژوند کې خدای خبر کله راځي استاد هم کمزوری دی زمونږ هم څه پته نه لګي بلکل بس الله مو خوشحال لره الله مباد لره مبارکي ورکړې ورکړه دغه ده